السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. دوستانو یو ځل بیا در راغلاست وایم د 90 چینل څخه نوې ویډیو ګوري. دوستانو نن مو یو څه لوړ طرف ته بیا هم دوستانو نن یو داسې سیټینګ درته ښیم دوستانو چې شاید تاسې به ډېری کسان ستاسې ګټه ونه بولي دوستانو، خو دا د هغو کسانو لپاره ډېره ګټه ده دوستانو چې هغه خپل موبایل کې په ګوګل اکاونټ کې دوستانو یا یوټیوب چینل چلوي یا هم کوم سایټ چلوي دوستانو، یا هم بلاګر چلوي ورسره، یا هم بل مهم فیسبوک پیج چلوي دوستانو، یا هم داسې یو څه په ګوګل ډرایو لري دوستانو، په هغه کې مهم شیان لري دوستانو. دا کیسه داسې ده دوستانو لکه څنګه چې د فیسبوک آیډیانې هیکېږي، همدارنګه خلک د ګوګل اکاونټ هم هیکوي. نو زه تاسو ته نن دوستانو د ګوګل اکاونټ یو داسې سیسټم، داسې سکیورټي درته ښیم، امنیت دوستانو. کله چې یو څوک ستاسې د ګوګل اکاونټ پاسورډ هم زده کړي او هغه ایمیل هم زده کړي دوستانو، خو چې ستاسې موبایل نه او ورسره یو داسې اضافي کوډ چې ستاسې څخه بغیر هیڅ چاته هم معلوم نه وي او هیک یې هم هیڅ امکان نه لري دوستانو، داسې یو کوډ ورته لګول زه یې درته ښیم دوستانو. نو راځئ تاسې دا ویډیو وګورئ دوستانو، ستاسې به هم ضرور خوښ شي دوستانو. ورسره راځئ تاسې زموږ راول چینل سبسکرایب کړئ دوستانو، د په ګنټۍ نښان باندې کلیک وکړئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره باندې معلومات لاسته راوړئ. دوستانو ګوګل اکاونټ داسې یو مهم شی ده دوستانو، کله چې په انټرنیټ کې یو څوک هر څه استعمالوي دوستانو، که هغه هر څومره مهم شیان وي، سایټونه وي دوستانو، یوټیوب چینلونه وي، نور هر څه دی، فیسبوک کې پیجونه لري دوستانو، که بلاګر کاروي، هر څه که دی کاروي دوستانو، که اکاونټونه پکې لري دوستانو، نو هغه د ګوګل اکاونټ په باره باندې کېږي، د هغه په مټ باندې کېږي دوستانو. نو زه تاسو ته داسې طریقه درته ښیم، که چیرې یو څوک ستاسې ګوګل اکاونټ غلا کړي دوستانو، ستاسې د مکمل د موبایل ډیټا هر څه نور ستاسې څخه ولاړو، خو نن یې داسې سکیورټي درته ښیم دوستانو چې د هیک کېدو امکان یې هېڅ نشته، ځکه په نړۍ کې ډېر پرمختللي ګوګل اکاونټونه دوستانو، یوټیوب چینلونه شته، سایټونه شته، په دې اکاونټ باندې جوړ دي چې یو د ستاسې اکاونټ لاس ته ورغلي دوستانو، نور هر څه دده شو، نو هیک کېدل امکان نه لري. خو که چیرې تاسې دا سیستم پکې وکړئ دوستانو، تاسې به سیټینګ ته راسئ، د سیټینګ څخه وروسته ګوګل باندې کلیک وکړئ، دلته ګوګل اکاونټ لیکلی ده، په دې باندې کلیک کوم، نور دلته زما دوستانو دا زما ګوګل اکاونټ شروع شو. اوس راځم دلته په دې طرف کې دوستانو لیکلي دي سکیورټي، امنیت ته دوستانو، دلته د ګوګل اکاونټ لاندې راځم دوستانو، ګورئ تاسې په خپل لیدلی شئ دلته څه لیکلي دي، یوز یور فون ټو ساین ان. کله چې دغه د یو څوک یا هم ته د خپل ګوګل اکاونټ غواړې په بل موبایل کې خلاص کړې دوستانو، نو بیا چې هغه ستا موبایل نه وي دوستانو، نو دا ګوګل اکاونټ به نه خلاصېږي، که څه هم پاسورډ به درته معلوم وي، ایمیل به درته معلوم وي، دا فعاله کوو دوستانو. دغه د اولنی شی دغه د دوستانو، په دې باندې کلیک کوم. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو، دلته په سی ټپ لیکلی دی، په دغه باندې سیټ اټ اپ په دې کلیک کوم. دوی زما څخه اول ځل پاسورډ غواړي، ته اول ځل پاسورډ داخل کړه، زه خپل پاسورډ پکې داخلوم، تاسې ورته وګورئ دوستانو. کله چې مې پاسورډ پکې داخل کړ دوستانو، په نیکسټ باندې کلیک کوم، تاسې به خپله وګورئ دوستانو. دغه زما پاسورډ ده، اوس ګورئ دوستانو، دغه زما موبایل ده دوستانو، ګورئ تاسې په خپله لیدلی شئ. اوس دا زما موبایل فعاله شو، په نیکسټ باندې بیا کلیک کوم دوستانو. Get a pill for how you will sign into your Google account. Click next to continue. next باندې کلیک کوم. try it. ګورئ دوستانو دلته لوړ راغلی دی ساین ان باندې، try sign in باندې، دلته زه په یس باندې کلیک کوم. کله چې مې په یس باندې کلیک وکړل دوستانو، ګورئ ټرن آن شو، دا به اپډیټ شي دوستانو. ګورئ دوستانو دا اپلیکیشن ولګېدی، دغه سیستم پکې ولګېدی دوستانو. اوس یې هر ځای زه خپل ګوګل اکاونټ که زه یې خلاصوم دوستانو زما په موبایل کې، خو دا زما موبایل آی پی ادرس د دوی سره ثبت خپله ډایرکټ خلاصېږي، که د بل هر چا په موبایل کې یا بل هیکر خلاصوي او یا هم زه خلاصوم دوستانو، نو هغه به نه خلاصېږي. ورسره دریم سکیورټي څه دوستانو، چې درېیمه سکیورټي درته ښیم دوستانو، درېیمه چې ده هغه داسې ده دوستانو. اوس دغه یو خو آن شو، تاسې خپله لیدلی شئ دوستانو، دغه د ګور د دوم فیکټور آن شو. اوس درېیم دا دوم سټپ ویریفیکیشن دوستانو، دغه یې تر ټولو قوي ترین سټپ ویریفیکیشن دوستانو. ګورئ دوستانو داسې کله زه خلاصوم، په ګیټ سټارټ باندې کلیک کوم دوستانو، ګوره یو ار ساین یور فون ټو یو ساین ان، اوکې باندې کلیک کوم دوستانو. تاسې اوس ورته وګورئ. کله چې زه ور باندې کلیک کوم، دوی ماته وایي چې دا رښتیا ته هم یې په کنټینیو باندې کلیک کوم. ویریفای یور ایډنټیټي یوز یور سکرین لاک. کله چې مې په دې ځای باندې کلیک وکړ دوستانو، زه دلته خپل کود ورکوم، دوی ما څخه د خپل موبایل کود غواړي دوستانو. ګوره په نیکسټ باندې کلیک کوم، چې په نیکسټ باندې مې کلیک وکړئ، بیا هم هغه ویریفیکیشن راځي دوستانو. ګوره په ټرای اټ ناو باندې کلیک کوم، دغه څخه وروسته ان بلاک
your device and tap yes and the prompt. ګوري دوستانو دا ماته راغی. اوس دوی به ماته را استوي دوستانو چې آیا دا ستا موبایل ده که نه ده دوستانو. ګوري دوستانو دغه د ریسنټ اټ ګوري دوستانو راغی. دغه د زه په یس باندې کلیک کوم. کله چې په یس باندې کلیک وکړئ ساین اپلوډ شي دوستانو، تاسې په خپله لیدلی شئ. کله چې اپلوډ شي دوستانو ګوري دلته زما څخه نمبر وغوښته دوستانو. ګوري ټکسټ میسج د ګوري کود د کومې لارې څخه غواړئ. زه په سند باندې کلیک کوم. نورې لارې هم ورته انتخاب کولی شئ دوستانو. د هغه څخه وروسته بیا دوی ماته وایي چې په نیکسټ باندې کلیک وکړه دوستانو. ګوري انټر د کود چې هغه کود وایي موږ درته ولېږه دوستانو. هغه کود وایي دلته داخل کړه 122 کود ده. 122 کود ده دوستانو. دا مې داخل کړ. په نیکسټ باندې کلیک کوم. ګوري دوستانو دا ټرن آن باندې اوس کلیک کوم. ګوري دوستانو دا هم فعاله شو. کله چې دا هم فعاله شو دوستانو نو دا به زما څخه کود غواړي چې هغه ضرور او ضرور زما موبایل ته راشي دوستانو. ګوري تاسې ورته وګورئ په میسج باندې ویریفای شوی ده دوستانو. همدارنګه دوستانو نورې لارې هم کولی شئ. سکیورټي کې هم کولی شئ دوستانو. نو تر دې لا هم قوي ترین دغه پکې کېږي دوستانو چې تاسې کولی شئ تر دې هم امنیت پکې راولئ دوستانو. نو که چیرې تاسې غواړئ دا ویډیو مې خوښ شوي ضرور یې لایک کړئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.